السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، هیڅ وخت چاته ازار مه ورکوئ، څوک دومره مه ازاروئ چې ستاسې د خاطره خدای پاک ته شکایت وکړي. هیڅ وخت په خپلو کې خصوصا دا څومره بد چې کېږي د خپلو سره کېږي، په خپلو منځو کې کېږي، دومره بد مه کوئ د یو د بل سره چې سبا بیا په یو دسترخوان سره کېناستئ، په کومو سترګو به کېنئ، بیا دومره څه وکئ چې سبا په یو دسترخوان کېنئ چې بیا ډېر ځان ته شرمنده او پښیمانه نه یاستئ. خویندورونو، دا ژوند دا یوه ثانیه دومره قیمتي ده چې یا خو مو ژوند ورباندې جوړیږي او د خدای رضا لاسته راوړئ، او بیا دغه ژوند ورباندې خرابوئ، خپلوان، ملګري، دوستان د لاسه ورکوئ او دومره به بیا پښیمانه یاستئ چې جبران به یې نه کېږي. نو ځکه وایم چې دومره بد وکړئ چې سبا په یو دسترخوان سره کېنئ او یو د بل سره وکړئ شئ چې سترګې مخ کړئ. عزیزانو، دا ژوند یو تجربه ده، یو مرحله ده، تیریږي، خو بیا وروسته هر څوک هره بدي چې د کړې وي، هر بدي چې کړې وي، که د خدای سره یې کړې وي او که د انسانانو سره، په هغې پښیمانه کېږي، خو جبرانول بیا ممکن نه وي او پښیماني بیا هیڅ فایده نه لري. که څه هم د خدای پاک حقوق که د خدای نه بخښنه وغواړي، خدای پاک به ورته وبخي، خو د انسانانو حقوق خدای پاک نه بخي. ځکه خدای پاک په قرآن کې ارشاد فرمایي چې د ذرې ذرې خو او د ذرې ذرې بدو بدله به درکول کېږي. علامه خاد و آباد لره ډېر په فکر، ډېر په هوښیارتیا، زه ځکه تاسو سره همیشه د خپلې تجربې شریکوم چې تاسو ترې ګټه واخلئ. د ټولو مشرانو نه هیله لرم چې هغوی د خپلو کشرانو سره دیني او دنیوي تجربې شریکې کاندي، او د کشرانو نه هیله لرم چې د خپلو مشرانو سره کینی او د هغوی نصیحتونو ته غوږ ونیسي، ترڅو څه لاسته راوړي او د راتلونکي ژوند سره لاس و ګریوان نشي. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. په آخري کې درته وایم چې تل یو اوسئ، تل د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپل ملت او د خپلې خاورې دپاره کار وکئ. دا موږ او تاسو ته د الله رب العزت امر دی، او دا چې څوک نه کوي ګناهګار دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.